ارمان په کوچ کې داسې کړوپه ناسته وه چې پښې یې تر اوږو هسکې سوې وې. ریموټ کنټرول ته یې په زګیروي لاس ور وغځاوه. ټلویزیون یې ولګاوه. غږ یې دستي ور ټیټ کړ. لاس یې پر غوږونو کښېښو. بیا یې سر پر کوچ تکیه کړ. د ورسۍ خواته د کاغۍ کغا سوه. پښې یې ور غونډې کړې. کاغۍ بیا وکغېده، ور ولټېده. پرده یې له پیڅکې جګه کړه. پر آینې یې غبرګ رغوي کښېښول. په کوڅه کې د دوی د کور مخې ته هسک وچ بوټي د مني شمال ته خوځېدل. کړوپه کړوپه خپل ځای ته ستنه سوه. پر کوچ وغځېده. دا ځل یې پښې د ورسۍ خواته کړې. اوف، پرده خو. پر سترګو یې مړوند کښېښو. دسترخوان یې چمن ته وایست. لمسیانو ور منډه کړه. یوه یې د دې لاس کوښل کړ، بل غاړه ورکړه. په بل مسي پسې یې منډه کړه. هغه د څا خواته ځغاستل. پسې چغې یې کړې. سانیول یې سترګې رڼې کړې. کاشکې په دې تنهایي کې راسره وای. د دې لمسیان په وطن کې دي. منځوی زوی یې په بن کې له دې سره یوازې ژوند کوي. موبایل یې ور واخیست چې زوی ته زنګ ووهي. بیرته ور په یاد سول چې ده ورته ویلي وو چې کله په کار کې وي زنګ دې نه ورته وهي. که یې بیا زنګ واهه له 5:30 تر 6 زنګ وهلی سي. موبایل یې د ریموټ څنګ ته کښېښو. د میز له سره یې ګولۍ ور واخیستې. تر ټیکري لاندې یې پر ویښتو لاس تېر کړ. نن دې ګولۍ خوړلې که نه؟ د خوړل سویو ګولیو تشې خانې یې وګڼلې. ډاکټر ته د تګ ورځ یې ور په زړه کړه. د ګولیو پاکټ یې د میز پر سر واچاوه. د زوی هغه په لوړ غږ پټکه یې تر غوږو سوه چې تېره اونۍ ورته ویلي وو خدای ته وګوره ګولۍ مه هېروه، بیا به ډاکټر ته څه وایم. د باندې یې پام سول چې تیاره سوې ده. اوچته پاڅېده. اودس یې وکړ چې کله په قضایي لمانځه درېده د اتحیات د ویلو پر مهال یې په زړه کې تېر سول چې دوهم رکعت دی که درېیم. د جاینماز ژۍ یې ور واړوله. موبایل یې ور واخیست. اوف یې کړل. د زوی د کار د تفریح وخت یې تېر سوی و. د خوب کوټې ته لاړه. مخ یې په کمپله کې پټ کړ. کاشکې مې خبرې کړې وای. څه به دې ورته ویل؟ اوس به راښکاره سي. مخامخ پر دیوال د ګاونډي د کور د څراغ رڼا پرته وه. په فکر کې سوه د غرمې لمونځ یې کړی و که یوازې ماښام ترې قضا سوی دی. بیا دا وه، بیا کابل و، بیا خیال و. په کور کې بېروبار و. ماشومانو منډې وهلې. په زګیروي په اړخ واوښته. د دروازې ټک سو. تر ژبې لاندې یې وویل لکه چې راغی، که د بل څه ټک دی. باڼه یې پر راښویېدلې ګاج ټیکري لګېدل. یو وخت چې یې سترګې وغړولې رڼا وه. په توبو توبو له زینو کښته سوه. د سهار لمونځ یې قضا سوی و. د زوی د خوب کوټې ته یې سر وریسته کړ. هغه نه و. کمپله یې پر تخت ورسمه کړه. لاس یې پرې تېر کړ. ماخوستن دې څه خوړلي؟ سهار هم نهار وتلی؟ زوی یې پرې غږ کړ. ادې له چا سره غږېږي؟ وی ما ویل چې تللی، شکر چې یې، چای به درته تیار کړم. هغه بیګ پر اوږه کړ. راباندې ناوخته کېږي. چې دا پسې ورتله. زوی یې لاس پورته کړ. ور یې بند کړ. دې کوڅې ته سر پسې ور وایست. زوی یې د کوڅې د لغړو ونو شاته چپ لاس ته واوښت. دې ټیکری پر سپینو ویښتو سم کړ. تشې کوټې ته ستنه سوه. له ځان سره وبڼېده. کاشکې خو مې هغه د پرون ورځې خوب ورته تېر کړی وای.